امرالله صالح عبدالله ته ټیم دی په افغانیت باور نه لري او نفاق ته لمن وهي. امرالله صالح د عبدالله وروستیو خبرو ته په خبرګون کې ویلي دي چې ته خبر یې که نه ټیم دی بل کار نه لري، له سهاره تر بیګا قومي او سمتي نفاق ته لمن وهي او ترڅنګ یې نه په افغانیت باور لري او نه په ملي یووالي. نن د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر عبدالله په کابل کې رسنیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې رای دی بیا نه شمیرل کیږي او که بیا وشمیرل شي نو دوی به نور سوله ییز ګامونه پورته کړي. هغه همداراز وویل چې د ولس له پاکو رایو دفاع کوي او ولس په پاکو رایو به د ولسمشرۍ تر څوکۍ رسیږي. هغه همداراز له ټاکنو بهیر څخه پریکون هم اعلان کړی دی او خپل څارونکي د ټاکنو کمیسیون څخه ورغوښتي دي. د ولسمشر غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح بیا په خپله فیسبوک پاڼه د عبدالله خبرو ته په خبرګون کې ښکاره کړی دی او هغه ټیم یې په سمتي نفاق تورن کړی دی. هغه همداراز لیکلی دی چې عبدالله د خلکو له کوم حق دفاع خبره کوي. هغه وایي تا هیڅ په ټاکنو باور نه درلود، په کومه ورځ چې د ټرمپ او طالبانو پټه اړیکه پرې شوه بیا پر ټاکنو او جمهوریت باوري شوي. امرالله صالح همداراز وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون غړي د ټولو ټاکنیزو ټیمونو له لوري ټاکل شوي دي، خو عبدالله بیا کمیشنران په تقلب تورن کړي دي. امرالله صالح همداراز په خپل اوږد پوسټ کې د عبدالله ته لیکلي دي چې کمیسیون خپل کار ته پرېږده، که ټاکنې مو وګټلې نو ګلونه په ګېډۍ به درته مبارکي درکړم او که دې وبایلې نو هیله ده چې په حکومت کې د صمیمه کېدو لپاره خپلو هڅو لاس واخله. هغه همداراز زیاته کړې ده چې د دولت جوړونکي ټیم انحصارګر نه دی بلکې پریمانه ثبوتونه او بیلګې لري چې ثبات او همپالنې ټیم انحصاري چلند کړی دی او په ولایتونو کې مشخص چارواکي ګواښلي دي چې هغه په ګټه دی بیا کار وکړي او د خلکو رای دی ورته راوړي.